دا په مرکز ګردیز کې د نبی الورا په نوم د یوې دیني مدرسې د بنسټ ډبره دی چې نن یې د جوړېدو کار پیل او د سیمې د ښځینه زده کوونکو لپاره به پکې د دیني زده کړو خدمت وړاندې کیږي. یاده شوې دیني مدرسه په پکتیا ولایت کې 2 څانګې لري او دا مهال پکې لسګونه ښځینه او نارینه زده کوونکي زده کړې کوي. مسؤلینې وایي د مناسب ځای د نه شتون له وجې د زده کړو بهیر له ځینو ستونزو سره مخ و او د ودانۍ په جوړېدو سره به د ځای اړتیا هم پوره شي. موږ د نبی الورا مدرسه د ذکورو د اناسو چې مرکز ګردیز کې فعالیت کوي تقریبا 13 کالو راهیسې. نو بیا خپل شخصي ملکیت یې نه لره، ځمکه یې نه لرله. بیا مسلمان ورور نو ځمکه هیبه کړه، وقف یې کړله. یو نمره ده 4 بسپې ده. تقریبا 400 شاګردان په 2 څانګو کې هلته درس وایي او بخاري شریف پورې درسونه دي. خپل 15 کلن نصاب لري. نو دغه تعمیر باندې چې اوس افتتاح وسوله، نو اوس هڅه دا ده چې انجینرانو له قوله چې په دغه باندې مصارف ټول راځي، نو هغه $1,00,000 چې 8 میلیون افغاني کې 15 لک افغاني چې 60 اتاقه دي، 3 منزله او یو تکاو ده. نو کوم مسلمانان ورونه چې موږ د غږ اوري، هیله دا ده چې دین مو شریکه ده، په شریکه به خدمت کوو انشاءالله العزیز. نو څوک به مالي کومک کوي، څوک فکري، څوک به استازي. نو که څوک د نغدي کومک نشي کولی یا اوس په حال نه وي، نو خپله ژمنه وعده دې وکړي، مثلا سیمټ واخلي، خښته واخلي، سیخ واخلي، نو انشاءالله په شریکه به یې جوړوو. الله مو وساتاره دې قبول کړي. جزاکم الله خیر. په دغه ولایت کې د نښتر ادبي بهیر مسؤلین وایي د دیني او عصري زده کړو د مرکزونو جوړېدل ټولنه کې شته ناخوالې له منځه وړي او له خپل اړخه ورسره د پوره همکارۍ ډاډ هم ورکوي. مدارسو په توسط باندې دلته علم رامنځته کیږي، اخلاق رامنځته کیږي، دین رامنځته کیږي، تیارې کډه کوي، فساد کډه کوي. موږ تاسې بیا د دې وناسو په برخه کې حتی کې د ځوانان دا خو په بدیا کې علم حاصل کړي، خو د وناسو په باره کې داسې مدارس او داسې نوښتونه رامنځته کول، داسې خدمتونه، دا یقینا د دې ولس لپاره یو ښه زیری ده. باید دوی په دې کې ډېر کوښښ وکړي چې د دین دغه څانګې دا د تر کورونو پورې وغځوي، خپلو کورونو ته یې ننباسي، یعنې خپلو بچیانو ته، خپلو مېرمنو ته دا دین ورسوي. په همدې حال کې بیا د سیمې اوسیدونکي چې د دیني مدرسې د بنسټ ډبرې په مراسمو کې برخه درلوده وایي ښځینه زده کوونکو ته د دیني زده کړو اسانتیا رامنځته کېدل یې ارمان او دا غوره اقدام ګڼي. زموږ په منطقه کې د ذکورو او د وناسو مدرسه پخوا نه وه. دا چې و نن یو مسلمان ورور، مخلص مسلمان ورور 4 بسپې ځمکه د مدرسې دپاره وقف کړه، هغه ته هم الله تعالی اجر ورکړي. او موږ خپله د دې مدرسې د افتتاح دپاره ډېر خوشحال یو. داسې وګړو باندې د الله تعالی یو ځانګړی نظر وي. زموږ ډیری برخه وګړي موږ وینو چې په ژوندانه خپلې دنیا، مال او دولت او ثروت ته د یو چوکیدار په صفت باندې ژوند وکړي، بالاخره دی ته نه مړ شي، مزې چټ شي، بیا نور پې کوي او آخرت هم د پې خراب کړی وي، یا په یو شي راګټلی یا په بل شي. نو ټولو وګړو باندې دا غږ کوم چې هغه څه چې الله تعالی درکړي دي په ژوندانۍ په ځان پسې په خپله صدقه کوي. نبی الورا دینی مدرسه په پکتیا ولایت کې له کلونو راهیسې فعالیت ترسره کوي. د یادونې وړ دی چې واک ته د اسلامي امارت له رسېدو وروسته په دغه ولایت کې ښځینه زده کوونکو ته د دیني زده کړو ښه زمینه برابره شوې ده.